کله چې موږ چاته وایو مهرباني وکړئ ما ته لارښوونه وکړئ په الماني ژبه داسې وایي führe mich bitte führe mich bitte ما ته لارښوونه وکړئ که موږ چاته وایو مهرباني وکړئ ما ته درس راکړئ تاسو څوک وایي چې دا کار داسې وکړئ بیا تاسو ورته وایي ما ته یې راوښیه ما ته درس راکړه چې زه یې هغسې وکړم نو داسې وایي په الماني ژبه bitte unterrichte mich bitte unterrichte mich مهرباني وکړئ ما ته درس راکړئ او یوه جمله تاسو په کمنټ کې ولیکئ څنګه وایو هغه ما ته داسې وویل هغه ما ته داسې ویل دا په الماني ژبه تاسو ولیکئ درې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې یوه جمله په اخر کې د تاسو په کمنټ کې ولیکئ وایي زه یم ich bin یا ich bin که وایي زه نه یم بیا داسې وایو ich bin nicht زه نه یم که وایو په تېره شوې زمانه کې بعض جملې په اوسنۍ زمانه کې دي دا دوه جملې دي په تېره شوې ځکه وایي زه وم ich war مثال په توګه وایم زه په کور کې وم ich war zu Hause زه وم په کور کې وم که وایي زه نه وم په الماني ژبه دغه جمله څنګه وایو تاسې په کمنټ کې ولیکئ دوه جملې زده کوو په الماني ژبه باندې وایي ستا سره په لیدو خوښ شوم خوشحاله شوم په الماني ژبه داسې وایو schön dich kennenzulernen schön dich kennenzulernen که موږ بله جمله وایو بخښنه غواړم مګر زه نه پوهېږم ما ته مطلب هیڅ پوهه نشته په الماني ژبه داسې وایو tut mir leid aber ich verstehe es nicht tut mir leid aber ich verstehe es nicht وایي بخښنه غواړم مګر زه نه پوهېږم که موږ چاته وایو زما ویډیو وګوره تاسو ویډیو اپلوډ کړی وي که زه تاسو ته وایم ویډیو مکمل ګورئ نو وایو زما ویډیو وګوره دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ دوه جملې زده کوو د یو ورور په پوښتنې سره وایي ما ته دغه دوه جملې جوړې کړه کله چې موږ وایو یخچال بند کړئ یا یخچال چالان کړئ دغه دوه جملې دې څنګه وایو راځئ اوله دا جمله زده کوو یخچال چالان کړئ ولګوئ بټن ووهئ دا ټولې جملې یوه معنا ورکوي وایي schalten Sie den Kühlschrank ein schalten Sie den Kühlschrank ein یخچال چالان کړئ که وایو یخچال بند کړئ مطلب بټن ووهئ چې بند شي داسې نه چې دروازه بنده کړئ دروازه بندول دې ته نه وایي مطلب بټن ووهئ چې بند شي یو لګول وي یو بندول وي اوس وایي یخچال وایو زه غواړم لاړ شم تاسو وایي که نه پښتو کې زه غواړم لاړ شم راځئ چې په الماني ژبه کې هم دا زده کړو تاسو به لغت ته ګورئ ور کوم یو ور راځي دوستانو مهمه نکتې دي پکې دلته Ich will خالی ځای ich will gehen ich will gehen ich will sie gehst geh gehen sie gehst کوم یو صحیح ده تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ وایو دا د ترافیک اشاره ده موږ پښتو کې وایو که نه ترافیکي اشارې اکثرا مخې ته راځي نو په الماني ژبه کې د ترافیکي اشارې ته وایي امفل
Ampel. په الماني ژبه وایو das ist خالي ځای Ampel. دلته کوم یو ارټیکل راځي دوستانو زده کړئ تاسو نه پوښتنه کوم das ist خالي ځای A die Ampel B der Ampel C das Ampel. نو تاسو ووایئ په کمنټ کې ولیکئ کوم یو صحیح ارټیکل راځي ګورو چې څوک صحیح لیکي زه به هم درته په آخر کې صحیح ارټیکل لیکم موږ پښتو کې وایو دا چاړه یا چاقو ده دا چاړه یا چاقو ده په الماني ژبه چاقو یا چاړه ته وایي messer خو اوس دا موږ وایو چې دې لپاره کوم ارټیکل استفاده کیږي راځئ چې زده کړو es ist خالي ځای A das Messer B die Messer C der Messer A das Messer B die Messer C der Messer. دا چاړه یا چاقو د کوم یو ارټیکل د استفاده کیږي دوستانو تاسو په کمنټ کې ولیکئ زه هم درته په آخر کې ستاسو د ځواب څخه وروسته بیا درته هم صحیح جواب په کمنټ کې لیکم راځئ دوستانو چې ارټیکلونه زده کړو das die der وایي دا څه شی ده was ist das مثلا د کاشوغ پنجه ده څوک کاشوغ پنجه وایي څوک کاشوغ پنجه وایي څه هر څه تاسو ته په خپله ژبه کې وایو دې ته وایي په الماني ژبه کې ګابل نو اوس موږ دلته څه شی زده کوو ارټیکل زده کوو چې دې سره کوم ارټیکل راځي es ist die Gabel وایو es ist das Gabel وایو es ist der Gabel A die Gabel B das Gabel C der Gabel کوم یو صحیح ده تاسو په کمنټ کې ولیکئ د تخپل وای ګابل ارټیکل کوم یو صحیح ده هغه تاسو په کمنټ کې ولیکئ وایو زه تنګ شوی یم یو ځای ته تاسو لاړ شئ یا یو څه کوئ خو تاسو زړه ډېر زیات تنګ وي وایي زه تنګ شوی یم خالي ځای تاسو ډک کړئ خالي ځای ist langweilig وایي تنګ شوی A ich B mir C mich خالي ځای A ich ist langweilig خالي ځای B mir ist langweilig یا C mich ist langweilig کوم یو صحیح ده دوستان تاسو کولی شئ په کمنټ کې صحیح ځواب ورکړئ خالي ځای په مناسب لغات سره ډک کړئ وایي زه یو نوی موبایل اخلم اوسنۍ زمانه ده ich خالي ځای ein neues Handy A kaufe B gekauft C kauft ich kaufe B ich gekauft ich kauft کوم یو صحیح ده تاسو په کمنټ کې ولیکئ وایي زه یو نوی موبایل اخلم او خپل نظر مو هم ورسره شریک کړئ دوستانو آیا دا طریقه د درس لپاره صحیح ده